په خیر ځوانانو خیر راغې نیکه په خیر راغې کله چې راغې کنه نیکه یو چوڼی خو راکنه او په غږ کاڼي دې ولې نولمه تا ته خو زړه بقا یم ډېره پاتې ده نیکه در بکو کنه تختو خو نه کنه وغلی ودرېږه لږ کار ته م پرېږدي ته به وینې که دا مونږ هسې روړي دي نیکا دین خراب یم یا پونے نه کا یا جنکشن راکا او دا مونږ روړي چاړه دي خو تاسو له مې روړي دي که نه نن مې دله داسې انجکشن روړې ده که نه چې دا خو دې وواله که نه نو ټوله ورځ به سور کې ګرځي ښه خو د دې قیمت ګورې نه خبرې او پیسې خو دې روړي دي که نه نیکا دا زمن کنه زمین خلاصه شو زه ټیک شوه په دې به ګزاره وکړي دا د 1000 روپو ستن وه نیکا دینګې کم نه دي ته ما له کم ته چې ډالرې راکړې خو ټولې د 1500 روپۍ راکړې که نه او دغه ستن د 500 روپو وه ښه او دا دې واله د 200 روپو ده ځکه نه نیکه اونلم یو پوڼی راکنه و د خدای ظالمه چېرته لاړ شه غلا وکړه ډاکه وکړه کور نه کالي را پټ کړه بچې ګورې دا کبان دې را پسې راغښتي وي دا خو چېرته څه نسوار خو نه دي که نه نیکه سهار راسې مې روټۍ نه وه خوړې خو دا لږې ډېرې راسره شته خو دا واله یو پوڼی راکړه رزق الله ورکوي دا واخله او نیکه دا دم وویله پېښې دا لکه را خپل سرو لګو زه دا نور یو 2-3 پوړې پاتې شوي دا به بل ټایم خرڅې کړو راغلي افغان وخت نه دی راغلی هغه ملګرو سره وشرکي او تا ناوخته کړو یاره ډېره ډېره سرلی جوړې وه نو ځکه را باندې ناوخته کړو روټۍ دې خوړلې که دله ګرمه نه روټۍ خو مې خوړلې ده خو دې دوی دې ناوخته کړو حجرې ته ورپسې ورغلم را به شي ناوخته شي که څه دې په نیمې نیمو شپو پورې په پردو جوړو کې ناست دي نو د کالج سبق دې یادوي که ته په خپله کور کې نه او په نیمو نیمو شپو راځې او هغه زما چېرته مني را به شي ته سمله زما په سر درد دی پلارو دې په نیمو شپو راځئ د تا سره زما غم شته او نه د هغه دوی سره زما غم شته جمال شاه شنه څه د کار شی مې ګوتو له راغلی دی څه شی دا وګوره پام کوه چې کور کې زما نام ونښې نه مړه ستا نوم به ولیاله کور ته به بایزه تللی یم د پلار واسکټ کې مې ګوتې والي خو لاس له مې دا شی راغی یار خو چې په دې مې پلار کوي څه هغه پې پردي بچي تباه کوي پردی ځوانۍ پې سوځوي پردي کورونه پې ورانوي پردی جونګړې ورانوي یار په ما خو سر ګرځي ما لږ کور ته ورسوه په دې حالت کې کور ته مه ځه
د شپې ناوخته به لاړ شي. ولې ما کې څه چل دی ها؟ چلم نشته دی. راځه حجرې ته ځو، هلته به ارام وکړي، بیا به کور ته ځي. لږ مې پاسوه یار. بنارسه بنده د ډېرو ځوانۍ د خاورې کړي، خو نن د خپل زوی ځوانۍ ته وګوره، زړه دې څه تېرېږي. یاران دي خو ما ګران دي. دا چې نه که راغی دوی ختمه وه. روکړم د سره شته که نه؟ صرف د دارو تپوس کې نه که دا وشماره. په دې کې څو شمارم خو یو 85 دی که نه؟ لږ نور هم ځان وګروه. نه که ګورې نه دا ټوله ورځ ځان ګروم را ګروم پېښ. مړه په دې څه نه کېږي. لاړ سوچه ته څه مړه غلا وکړه مړه غلا. نه که د دې مې کبر خس کړو دوی راکوه چې بیا به ګورو. نن خو دې 85 راکو خو بیا دې 85 نه منم ښه. دا 1 نمبر مال دی 1 نمبر مال. هلکه شور مور مه کوئ نشې ته مې پرېږدئ. داسې ته چېرته په پیسي هوټل کې ناست دي څه؟ دا واخله. راځه 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 کېنه 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 یالله خیر کېنه 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 دغسې یالله خیر. هلکه زما د جانان چې کوم دی ښه مزېدار موړ کا ټیک دی که نه؟ ښه نشه پې وکړه. انعام در کومه دا وله سته انعام خو دې ښه مضبوط موړ کا ټیک دی که نه؟ کېنه ښه زه زر راځم یو منټ کې راځم. یار چېرته پیسې میسې هم را پیدا کوئ که نه؟ تر څو به د سوال سر ګټه ناستئ. خدای د لاس کېدم د خلکو په خولو باندې زه خپل لاسونه نشم ایښی. د چمګاون خلک وایي چې بنارس پوډر او آیس خرڅوي. او زه د چرسو کار کوم د پوډرو کار کوم د ایسو کار کوم. د خلک ما ته کتې نه شي دا مانه سوځي. ویم شرک دې پورې شي ستا په دې مال او په دولته. پردي بچي دې تباه کا ته چې دا خواږه پوډر دې پردو بچو له ورکې د دې په میندو په پلارانو به څه تېرېږي. تا دې خپل کور ته کتلی دي که نه؟ صرف دولت پېژنې دولت. بنارس خانه دې ګریوان کې وګوره د الله د قهر نه ویرېږه. ویم نصیحتونه راته مه کوه. زه چا پسې کور ته نه یم ورغلی. خلک راځي او ما نه په خپله وړي. وایي دا څوک دی؟ دا میانمر خان بچی دی. تا ته ما ویلي که نه چې دا اور به دې په دې کور کې لګي. بچې راځه دا ولې اخواشه مورې دارا سمه یاده کور کاغذونه راکوه او یا څه نغدې مغدې راکوه. شابه د کور کاغذونه یا نغدې که دغه دې کورنی وي نو ورته ووایي چې په محنت مزدورۍ نه کېږي. کور ته لاړ شه چې ته غټ مال راوړه او یا د کور کاغذونه راوړه. بچې دا ته په کومه لار روان شوې او دا چا په دې لار روان کړې بچې؟ زما د ګل بشان بچیا
دا هر څه زما د لاسو شو. زه به هغه لاسونه مات کړم چا چې دې په دې زهرو راړولې دی. یا ته په دې زهرو چا راړولې؟ لاره ما ستا د واسکټ نه پیسې وښکلې نو دا شی په ګوتو راغی. ستا د لاسه به نارسه، ستا د لاسه درته مې ویلي و که نه چې دا هور به دې په خپل کور کې لګي او تا دې ولګېدو. وګوره د تا دې ځوان جان زوی ته دې وګوره، تباه که د خلکو بچي، نورم تباه که، نورم که زر کورونه وران کې که نه نو دا یو ځوان به پې دا به پې سم نه کې. لاره چغې مغې پرېږده، د کور کاغذونه راکوه، ګینې په دې چاړه دې وام. څه ته به پلار وایې؟ دوست ونه شوې چې په پلار به لاس اوچتې؟ اوس تیار شه، الله به دې نه معاف کوي. یا الله توبه، یا الله توبه. ډېر میندې او پلاران مې جړولي دي او په دې لوګو مې ډېر ځوانان غر کړي دي. یا الله ته راته معافي وکړي، خدا ته راته معافي وکړي. دا هر څه زما د لاسه شو. بچې د نن نه پس دا چې څومره مال ما ګټلی دی که نه، انشاءالله دا به زه د دې ټولو نشیانو په علاجونو باندې لګوم، د ټولو علاجونو باندې به لګوم. یا الله ما وکړي، یا الله ما وکړي.